بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو. د ښار د ښکلا لپاره یو بل ګام. کندهار ښاروالي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت په مالي همکارۍ غواړي د حضرت بابا څلورلارې ته نوې بڼه ورکړي. د دغه څلورلارې د پرانیستي په مراسمو کې د کندهار ښاروال د افغان بیسیم مخابراتي شرکت رئیس، د مخابراتو رئیس، ګڼو نورو مسؤلینو او ځوانانو ګډون کړی و. خوښ یم چې نن د کندهار په ښار کې د حضرت بابا چوک د بیسیم په همکارۍ جوړیږي او ښار ته به یو نوې بڼه ښکلا ورکړي. دا چوک په 3.5 افغانۍ چې پیسې د افغان بیسیم شرکت خاصه ورکول کیږي جوړیږي. محترم ښاروال صاحب او د اړوندو ادارو او زموږ د مسؤلینو څخه په مننې چې زموږ غوښتنه او دې کار ته یې لبیک ووایه او موږ به یوازې نه پر دې چوک پر جوړېدو باندې به اتکا کوو بلکې د ښاروالۍ محترم ریاست په هماهنګۍ او همکارۍ نورې پروژې به هم پلي کوو او د کندهار ښار د ښایست لپاره به هلې ځلې کوو. د دغه څلورلارې ورغولو ته 3.5 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي چې د 3 میاشتو په موده کې به یې ټول کارونه بشپړ شي.